احرار خان وروره چې د چا سره ډنډۍ نو د هغه به میخه او سنډۍ او د چا سره چې د عقل ساماني لکه زما په شانتي نو هغه په لاس کې به د قمقلانو پیزوانې. عاقل خان وروره یو څپه او سپینه خبره ته کوم خفه کېږې به نه. ستا سره د عقل سامان شته خو احساس د پکې نشته. تو صرف او صرف د ځان غم کې. په اجاز خان کې دا یو کمال دی چې هغه کې احساس دی، هغه د هر چا سوچ کوي. هغوی ته څنګه د ازادۍ سندرې ووایمه، هغوی ته څنګه د ازادۍ سندرې ووایمه چې پرورش د کوم ولس په خیراتونو کیږي. ټول خلک مې لکه د څاروو پیزوان کړی دی چې په کوم طرف یې زه غواړم په هغې طرف یې بوځم. دلاوره ته خو ځان ته ډېر غټ بدماش وې خو جمعګل استاد ته نه پېژنې، هغه هم ډېره غټه لویه بلا ده. تا د بلا په لکه پکې ښوده. ګوره اجاز خانه، د دلاور او د دې نورو بدماشانو، ظالمانو او رشوتخورو دا منشور دی او دوی دا غواړي چې دا خلک بې وقوفه او بې شعوره وساتي او لکه د څاروو د دوی په پوزه کې پیزوان واچوي او چې په کوم طرف د دوی خوښه او دا خلک بوځي. دا د دوی ارمان دی. زما دا سوچ دی زه ویم چې هر یو سړی ترقي وکړي، په هر یو تن کې شعور راشي او هر تن چې کوم دی دا خپل زندگی په امن او په خوشحالۍ سره تېره کړي. خلک د مرګ دمکی هم راکوي او د اعلی نه اعلی عهدو پیشکشونه هم ماته کوي، خو په دې شرط چې د دې نورو په شان زما په پوزه کې هم پیزوان واچوي. خو زه د اعلی مقصد دپاره د دې ذلیله ژوند نه مرګ یو په سل باندې ښه ګڼم. نه منو نه منو نه منو نه منو ښه ګډوم چې چل شروع وکړه ایس ایچ او صاحب نه مې د دې دنیا نه ورکومه، تو صرف حالات کنټرول کا، نور بران دغه نه مو روټۍ ونه خوري. خخ مې که ملا خپلو جامو سره خوند نه کړي کپن د پښتنو سره، زه په خپلو وینو لمبېدلی یم مه مې لمبوئ خلکه اوبو سره. لاړ شئ په رشتو زما نه څه غواړئ، چا کړی حساب د لیونو سره. زما د سپي او د لیوه جګړه ده، نو که سپی راله مات کو له ډوډۍ نه به یې خلاص شمه او که لیوه یې مات کو نو سپی به مې ښکاره شي. اجاز خان هم ښه سړی نه دی ځکه چې په خلکو کې شعور پیدا کوي، عقل په خلکو کې پیدا کوي او که دې خلکو کې شعور او عقل پیدا شو نو زموږ چالاکي بیا نه چلېږي. یو خو چې اخبار راوالي نو د خیر به پکې څه ونه دی، بس ټول غمونه دي، چېرته درنې دي، چېرته جلوسونه دي، چېرته مړي دي. سړی وایي چې اډو مې نه کتې. نظیر احمد صاحب څه خبر شوي؟ ضروره ولې دا وختي ډزې وانه اورېدې؟ دلته خو مې واورېدې خو ما دا به چېرته ویده دي نه دا هغه اجاز خان چا ویشتو په حق ورسېدو. دا دې څه ووایې مړه وروره او که نه یو خو چې د کار سړي څوک جمدې نه پرېږدي، دا څه وشو یار. د دنیا تاج و نظار شاه ستا د بخته ستا د شانه د لیلا په زنګون پروت دی د مجنون سرې ګریوانه تا کیسه زما د درد برایوړه تر اسمانه ستا د وینې ساس کې چې تا توی کړه د